ژوند تلویزیون درنو لیدونکو بیا هم ستړي مه شئ. هیله ده تېره خپرونه نیمایي برخې تاسو لیدلې وي، ډېره په زړه پورې خپرونه ده. هدف مو دا دی چې اختر دی، غمونه ډېر دي، چې آزاد وغږېږو، چې خوشحالتیا د خلک خوشحاله کړو. د ځینې خبرې چې مونږ کوو د لیدونکو په خاطر یې کوو. بیا هم ستړي مه شئ، هرکلی درته وایو. بیا مو عید مبارک شه. عید مبارک شه. غوړي دې هم خوړلي دي که نه؟ وریژې مۍ وریژې ویلې نه جمعه کې یو په اکثر هغه خلکو نه چې ډېر نازک وي باد لګېږي خرپکړې زه تو ته نازکه برېښم خیر بیا هم نه زه تو نه ډېره تکړه یم. زه یې ډېر خورم، رښتیا دې ته وایم. مونې ډېر ښه لوګي. تو تر وړې دي که نه؟ دې نه وروسته چې خپرونې نه لوټ شو والله چې مو خوش روی مو ته کوچ رو رای. زه خو کوچ هر ورځ سیویا کې پخوم، زه په دالو چوم دال خطر ښه پخه کړم، بیا د په ویډ ځوم د کوچ تر ټاسټو سی وشي که نه یو خوند پایا چې سره پایا یې شنه ګندورون پیوزه په موز ترخه شیونه چې ډېر خوند درکوي. ترخه ډېر خوند درکوي. اخلي پخلي نه دې ووایې چې زده مې دي، داسې نما دې زده دي، ښه دې زده دي، څومره دي؟ ښه منظم ښه صحیح. لکه چې ډېر په زړه پورې پخوی شي. کړهیي کوفته دغه کوفته ډېر ښه پخوم. لوبیا دلته خو لوبیا ته اوبه ویروچوي دیګ بخار ته چې بورسې بال کې لاس منټه کې پخا شي. بله شپې د پروګرام د زموږ په هغه کې شهید دربار کې خو د اختر لپاره ثبتوو، خو بیا هوټل والا هم راځي، تا بیا راغواړو که خیر چې وګورو چې خلیل اوس خو ولاکه دې ته روشم چې براخه دې ته کړي نه نه چې څه غواړي ښه خپله خط به ته کړي خط به ته وکړو چې څه ته خوستولو چې په لوس خوري په مشیني کورنې مې غلطه نه کړي. اوس خو مې ته معلوم شول شته دي بیخي ډېر زبردست شیان شته. یو یو وزر افغانۍ کې مات لري چرمي خط ښکله بخمال چې وي بس ته موږ ته خوړه پخه کې موږ ته خط جلوي. خو که زه پخه نه کړم خط نه ته کوي؟ نه بیا نشته دی. خو تاسې به ټول پیوز د وږه ټول هرکاټ دا بهر شی مه دا زه به خالي په د دیخ کې دې ته پخه کړم. نه زه ډېر تاسو دا دي پخول نه والا ډېر ونه دي زده. دلته خو نه مې خدای ټولو ځوانانو زده دي، خصوصا چې سفر یې کړی وي داسې ښکلې وریجې پخوي، د وي بنجان ډېر ښکلي پخوي. داسې خو نه وي شوي چې کور کې دغه ننده بل سوی وي بیا در سره جنجال کړي. ویل نه زه چې وړي کې وم یورې مو ته مور ووایي چې دغه کوفته یې پخوه ډېره وړه وم ولا میز یې ته ایښې په د میز ودې مو ډېره تکړه اشپازه ده وایي اینه مې زده کړي دي. ډېره کم دې ته خو نه رسېږم، لیکن بیا یې ته وایي چې ته به د دیخ کې څمڅا ووایه. زه دې ته ورغلم څمڅا مې روخوسته چې درله کې وایم چې د غوټ وټ چري دې ته ومې واله ومې ماله چې چه کوفته دې ته خچه پچه مې کړه. خپل وړم دې مې چې څمڅا دې کې واله چې خاص صحیح مې کې واله چې مور مې بېرته تاسې ورغله چې روغله له لخته ورسره راغله څمڅا چې تو هغه کوفته ویلې مو ته کتون چې ودې تو ته وشي له هغه کې ود مې غوټې غوټې وه ښه وال مې خو په چک کې ښه وجي کوله نه بعد مې بیا د غلطي نه ده کړې. انسان د انسان نیمګړی دی مشکل ارسي. ول تا دا ډنډکای مې پخ کړی دی که نه؟ ویلې نه کاناډا مونږ چې پخېږو دلته اسراف ډېر ده، دلته هره ورځ تازه شیان پخېږي. مونږ چې مې وریجې پخېږو سبو ته بیا یې خورو، بیا پیوز ورته سره کړو ساره نه کوچو کې بیرته پستې خو د ګیز مال بیا دا سموسې به ودې ته جوړې کړې چې وړه په کاناډا کې بیا به دا خوړل. بیا مزدګار مال کې بیا یې بیرته بنجان ورته سره کړو. د خلا ډېره په ولړي سړی د ماشومانو ته یې ورکړي. لیونیان خو نه یې تاسو به لړلي وي اکثر ماشومان داسې کوي. عمر دې څومره دی؟ 32. با 32 ولې 32 ته څه وایي؟ څه مو ته وایي دې وشته تو د خدای ولاکه وایم نه زه 32 یم. نه د اکثره هغه خلک چې دي شخصیتونه چې دوی رسېدلي دي لکه د کرکټ دي یا نورو برخو کې دا عمر نه ښیي. پټ کې یا 13 کاله 19 کاله نو ته فکر وکړه چې دی 12 پورې سبا کې 13 کلن شو، بیا 15 کاله سبا کې 13 نشلی د دوی شوه، بیا 15 کاله سکور کې بیا ښځه لري 13 کلن ځای لري ولا په کوبل کې مې کس لیدلی وي یوه ښځه چې ته څو کلو یې؟ ته چې زه 32 چې وایي زه خو ته نو 2 کاله مشره یم، نوری مو دومره لور لري چې په زړه کې ته څو کلنه وې څه مې نه وې چې ولا مامې خندل. لیکن دلته خو سړي یاد دروېښکي المسی په څنګ کې نوست المسی به سترګک وایي ژړه سړی وي نو پلور نیکه یې چې والا زه خو اوس 15 کلن شوم. زه به ته چې والا اوس یې 32 یې تاریخ دې لیکلی یې ودښتې نه دی کړی؟ نه دا به چېرته پیدا کړي؟ دا امکان شته دی چې څه مې ورو په غم ته دی ولې ښځې تعلیم غم ورو شوی دا مو وشي تاسو به لوړه شي انشاءالله کېږي. نو
دلته به څه زړه ښه کړي چې والا دومره څلوېښت کلو جرأتي سره غیرتي به خدای مهربانه وي نر په پیدا شي یو تکړه یو زورور یو پلوان یو جګړهمار یو تعلیم څه یافته یو رقم مهربان هغه دې خوښېږي لکه څه غواړي چې ژوند ملګری دې څه ډول سړی وي واه والا دا فکر مې نه دی ساری کړی چې تال وي چې ساری وي څه رقم نه بکرخ کې نو مې بیا به ترکیه ته لګي ستاربک په جوړې بیا به مصرف ته کې لري نه خو ځنه خلکو سره خوان کی اوس موږ سره څومره خوان کی که سار مې نشته ده لکه چې دا د خاص روخه شلوي ټلورستي چې ولا پکې خای نه هوته چې د سیلا کا ډاکټر دی چې انجینر ولې ډاکټرون انجینر پک دي اکثر یې خو دا تو سیده زونه خشلوي چې خيار وي پک وای الله اوس ته څه ډول انسانان خوخيږي نه متعاقد لکه ژوند کې د فکر خو کړی وي دا خو معمولی خبره ده چې مو د کړی ته ته او د خپل کړی د کوم په خواخه کړی ده ته غوړه با والله الله فرید لکه تاسو جرأت کړل جرأت مو کړی خپل خزي وخت کړ بالکل اوس ژوند وکاونی سه اباونه چې بخیا بوت بالکل لکه ته زړه کې څه ډول چې زه باید څه ډول انسان سره ودوم ولا دې فکر نه کړل کې زبوتن چې متسخل ته انسانون خواند کوي یو انسان متخلق خواند کوي چې مثبت فکر لري خجون مولوی چې څومره ټکول شوی وي انسانون ته مو ډیر زړه ورتريږي چې بیا هم الوړ فکر لري او مهربان وي او وطن فکر ورسره انسانونو فکر ورسره وي او زون ته فکر کی خوروب ته متوجي وي غوړي د ګاډ خوروکونه نه کی خېټه نه لري دلته موږ وطن کې ډیر ځوانو ګیره ولري خپل ګیره ولري او بل اڅ سړای چې ګیره نه لري ګیره خوان کی ګیره خو اوس موږ تو کا کسرو بو ستو لکه ډېټ کې لکشن رنگ دی موږ ته یو برباد رښتیا دا خپانه شي سړی کې مونږ ګیره خوان کی زه ډېر خبرې دي چې نه کوم په مو ډېر ارسي نه مين نه درڅم مننه در کم انسانون متخواندر کوي چې وطن پر خزو پر مبارزه کی او بل غوړي چې مهربان وي زړه ستر وي چې غوړي هر انسان تعلیم ولري ولا دغه قسمت خبرې دي نیت ته خدای مهربان ده لیکن ما اوس وطن سره ډیر مینه پیدا شوې ده او دغه شکرونه چې باید سره ته ورسوم اوس مثلا زه الحمدلله متصر زده کړې دي زه دا انسان نه غواړم اوس زه چې اوس د مبارزې کوم سره باید مبارزه کړلو کې تکړه وي زه چې ولایتو ته سم کلو ته سم دا باید موږ سره په څنګ کې ویلوړي د غاری تاسو تعلیم کړه د تعلیم افتح جلکې دی وکړه غو عموم ژوند کې غوسانو کوي مینانو کوي سره کنتا زه داریم چې په مینه سره کې دوزخ ته د سره سمسمه تال ده مونږ کاس سره کې بیا ولکه جنت ته د سره لور شم سره کوم تال ده مطلب نه ډیر نه دي نه زه چې زه خو ډیر امو زه سره کوم پټون یاړه لري پوه شو ته چې خوي زه د سره خایم زه خپل زون ته عزت لرم خپل قدر کم شکر نه دی مګولې ته نه میجر کې په د همت او جرأت ته نه موږ وطن خلک ډېر همت وبسي زمات وبسي څومره زمات وبسي موږ ډېر فشار ده دا وطن کې ډېر زړه غوړي ډېر جرأت غوړي چې ته به مبارزه کې ځکه چې هر طرف نه املاد ودینه هغه خلک پردي کسي شاروخ خان کسي اشواریا رکسونه په موټر کې مټومبلي دي کسي امیتابh بچن کسي ترکیه سرولونه کسي خلیمه ویتنی ولی وی لیکن خپل وطن دور خپل یو انسان چې تاسو ژبه مخته کوي تاسو لباس مخته کوي تاسو زړونه خښلې کوي هسي بیا خبرې کوي دا خدای والی اداره کوم دا خو اېدینه وړای نه رښت خپل یو کنه سپیڅري اېدینه وړای ته سپیڅ څومره سخت چې وا خزه د څومره مبارزه دی ورکی کړی دو دا کمرې دا سیستم جوړول موږ وطن ډېر موږ ترقی کړای شو کوم یو بل ته دوکو یو بل ته خنیات وکو تاسو په سترګې جګي اوس ترکیه سرولونه کسې ګاډوړي خبرې درزده کوي داسې کورونه کې شي ولاکه مو ساره په خلاصيږي که موږ تاسو خپل وطنونه خپل ځوانون مخته موږ رواج به مخته کو موږ خپل رواج خلکو ته ورسرګان کوس په موږ ویډیوونه جوړیږي چې سړی خزوي موږ به داري ویډیوونه جوړ کې سړی ته خزم ته مینه ورکوي اوس لکه د خوخي برخه وي ته خولي داري وجنه موږ خلکو ته ورسرګان کو او داري به موږ نه افتخار کوي موږ نه به خلک زده کی ډېر خارجي وطن کې ولاکه خوخي نګور سره پیژنیا دلته څومره مینه سره لري
ایمون خو خیرنگ رنگ بعدی دا نونگی رنگ بعد ارڅه داری سیریلونه جوړ کو خپل برنامه مخته کو په خپل یو بل افتخار وکړو کڅری غاستو ډېر ښه خبرې دی وکړې هیله ده چې زه خو دغه څه خوږه خزه یم تانس په ژبه ډېر ښه غوړې مخې ته پیغامونه هغه اکثره مېرمنې د باکس ګرځوي ته سره مې دا هم ونه لیدو وای الله باکس مې دارې زخته مو ته درون ژوند خوند نه راکوي شیون ګرځول خوند نه راکوي ژوند د اندوپې ته چې څومره غواړي چې خدای ته ورجاک شي څومره لک وي دومره ښه وي دا بکسې ګرځول دا لیمون په وطن کې ښځې جوب کې ګولۍ ګرځوي دلته هر یوه ډاکټره ده زه خو غوښه نه خورم زه چې د رجاک چې چېرته بونمانان چې زه غوښه نه خورم چې وای الله مریضه یې ته روکه ګولۍ ورکه میدا دې سیزي فشار لرې ایمون کلی خو ته ډاکټر ته روبشتین چې نه زه غوښه نه خورم زه غوښې نه مته بعد څه پرې ما کړی دي چې غوښې خورم هره ښځه ډاکټره ده دغسې زه یوه خاطرات وایم ایمون کلي ته دغه انسیار والا څوک روغلل بې ګولۍ خلکو ته ور کړې خو لکه وبې کته چې ته مریض یې ته مریض یې بیا ته یې وګوري کې د ګولۍ ورکړې ډېرې ښکلې ګولۍ وې د پکټنې ډېرې ښکلې وه بل څه یې بل یې دې جرزه چې سره بدالي الله دغه پکټ ولیدل نه داسې دو ولای موږ وطن کې دغه دي سره موږ سپیرکۍ دي بادیان دي دا درک دي دا وخوټه وای خورای د کاناډا کې د هر شي سره بلا دی نو موږ خو ځکه چې په اسمان کې وي هغه طبیعي شیان خو موږ زړه نه دي بسلي ولته په خارج کې سپیرکۍ داري قیمت دي دلته ګولۍ د مردوړ پنډول ډېر عمر ښځ ته هر شی په یود وي ځکه اووه دېرش کاله دا خو ډېر خو ده زه خو عمر سره علم ډېرېږي ته باید موږ ته غوږ ونیسئ سترګې ټوټې ونیسئ موږ ته مشروع نه ټوکې کوم خو د څه دي در سره دا داسې وکړه چې دا کې یو بل هم کار جوړ کړي دي ډېر وړې وړې جوړې دا یا بخیل ده پرچې نه لري لکه دا کې واوخله د پچناوړه دي دا کې واوخله چې چېرته کې ووته لا به بیا یایې ویله تشه دي ته یې اوس راسه که چې چېرته کې ووته بیا یوه بلا در کوم چی کې دی بل طرف نه وړوه بل طرف نه خندا نه دو خندا ټوکه وکم چې دا اوس ته خندو وته خو سره کوم خوند ټوکه به دې ته وکم نه ټوکه به سړی ته کې لګاو خونده خو ټوکه څه ته خوندم ټوکه خو ته وکم بیا به چې خوندو که نه ته وانو ته ټوکه ته که زه به دې ته وخوندم والا که زده وي ټوکې ولې چې اوس په منګالو سې ټوکې وکړې هغه یې ماته وکړه که نه دې ته وکم خو منګالي مو ډېره خپل دي خو ډېر مینهوال مې ډېره نګران دي څه ستم د ټوکه تو سې سیکم بیا به خاص خوند دی ځکه خندو ته وتل دو خو ته خو د ټوکه خو دې ته وکم اوس پوره په زوره خوشه کړ د جوړ په ځکه په خوندول اخه دي په زور به ټول یو بل خوندو د څومره به فایده وشي وطن ته خندو خو دا وو ورځې دي چې خلک راښول شي خو صحیح ده داسې و چې یو منګال و خو اچ سره شو بیا د ملګرو سره لور شو وی ملګرو ته چې منګال صاحب ته خو نامې خدای دیني منځي ته د ونې ډېرې خوږې دي ته واده ومونږ ته وکړه دا مخته د درېدله ده چې خدای پلنکای بخې خدای مشین لاو بخې لمټین لاو بخې ببرک لاو بخې مڼاکه کوي بخې ملټاو بخې مشین لاو بخې نور څه دي پچکه کوي بخې خو او بوکه کوي بخې لاخته کوي بخې بیا یې چې خدای ټول مسلمانو بخې چې نه توبه ملګرو ته چې ویلې داسې ویلې ټول مسلمانو بخې چې نه په ټول مسلمانو کې صبري آیسو قسم ده قسم ته بګي مون یو خدای د بخې صبري واخو صبري سره زید ده صبري خو له مونږ ډېر ګرونه وې منګالو چې زه د نه ګرون ته صبري سره دوستي لړوي په دایید کې دا به تاسو څومره باجوس که تاسو خلاف خلک صبري استعمالوي که څه ټوکا د سي جوړه شوی دو که تاسو نه اعلان وکړي چې توپک روخله د زونه وکړي سمون ته جخ کوي خو یا مرغې روخله زودي کوي څه که توپک لري کې نو مې روخ کې خلا لور شي صبري کلی ته لسونه سره وړه بلته کوندل مې وري جوړه دا به څومره خولي برنامه وي څومره به خلک ټول څومره به خلک په وغږي د اصلي دورو د اصلي رجاد د اصلي اج دا بل خبره د منګال په دیم خدي چې کډېر ټوکی پسې کېږي غوسه نه ورسي یو ورده کېونو سیا ډېر ټوکی او بلګه پټړې سي دی وکړه په مخ دې سرتي ویلي تړو افسلا نه لري نه تړنی افسلا نه لري مریضون بنوي نه زه تړای نه هم زنګور باز یم
خو لکه عمومي ولا تړي خو ډېر ښه خلک ښه خلک دي خو که ټوکه دې پسې وکړه هغه یو وخت کې چا پسې کړې وه چې څه ټوکه یې پسې کړې سره کم ډوره وسته چې شمجک بشو که لیدلي دي سریلی شمجک بشو داسې یوه ټوکه یې پسې جوړ دا څه مطلب لري لکه تڼي خو څه دي ډېر غیرتي دي بدمشۍ کوي که نه چې خو چې غیرت کې بیا بدمشي وي لکه غیرتي خو بدمشي نه دا وشه بل ځای ته لوټ شوی و لکاڼه ته لوټ شوی و تاسې طرف ته لوټ شوی و درشغانه رښتیا ده خبره خو د تڼي چې لوټ شوي دي لکاڼه سره نوستي وشه دیوه ورېږي تیل دي چې داسې نفر راغلل دومره ساڼې وي داسې دي چې دي تڼي ډور کړي دي خو وشه د تڼي داسې کېدل دي چې شمجک بشي چې مقصد څه تاون ونه رسوي دا ټوکه چې پسې وشوه نو را به دا میډیا کې دی نو ډېره باده لګېدلې وه چې چا به وي ته چې شمجک بشي په ماخ به ویشتلی وای الله پام که منګاله څخه غږېږه داسې نه یم چې تڼۍ څه وغږېږي نه غیرتي سړی بدمشي نه کوي کمزور انسان بی عقل انسان او ډېر بېسواده انسان په غریب او په کمزور انسان یې بدمشي کوي زه فکر کوم چې تڼي خو ډېر ښه خلک دي او زه فکر نه کوم چې بدمشي کوي که په لکاڼو کې بدمشي کوي ولا بیا ودې تښتوي تښتولی وو که نه لکاڼو ته چې ورغلي وو لکاڼو ته نه لکاڼ خو ښه خلک دي خلک دي بیخي ارام خلک دي او چې تڼي لکاڼ ته سیال لوستروی دوستي وایي چې جګ بشو کونډل به جوړ کړو خپلې مړۍ به وخورو نه دی مونږ یو خوان دی مونږ وطن که نه هر کلي خلک دي هر ولسوالي خلک دي خپل رواجونه لري ښکلې لهجې لري ته واله چې خبرې چلان کې په مري ژبه دې وکړې بیا خپلې ته روغتلې خو تو سره وختم زه اکثره په مري نو څه خدای واله چې په مري غږي خپله ژبه نه غږېږه داسې دوی چې دلته بیا خلک نیوکه کوي چې خبریال د غی نه دوسته لکه په عموم کې نظریات ته خلک څه کوي ته خلکو ته ژوند کې خو ژوند نه کوم خلک څه فکر کوي خبره بله ده لکه په رسنۍ کې میډیا کې په کور ده چې موږ په معیاري ژبه وغږېږو اما خو ته نه مجبور نه ده لکه په عموم کې نظریه داسې ده چې باید څه نظریه څه کوي ته یو کړل دي بل نه زده کول دي یو داسې دي چې میږي وزې دي چې ټول په میږي رښتیا یم دا میږه باید نه وي په خلکو سې باید نه لوړ شي که نه رمې دي چې ویای شپونې ویي روانې باید داسې وي لکه زماری ګیداړ باید وي که نه زورور باید وي چې ته خلکو ته ته خلکو ته چې زه اوس لیار دي ته ښایم لکه په تنګړه که کیسرې زمری باید خپله ژبه بل دا ضروري نه ده ژبه خپل لباس خپل ایډیا خپل فکرونه روبسئ مونږ تاسې ته ایله کېږي چې تاسې باید یوه ژبه نه وغږېږئ یو رقم لباس وکړئ یو رقم فکر وکړئ دا خو ژوند تنګېږي رقم فکرونه دي رقم عقیدې دي رقم نظریاتو اوس که په اندو پښتون وي که مسلمان وي که کرسچن وي که یهود وي خپل وطن سړی ده خپل عقیده یې ده خپل فکر یې ده زه څه کوم بلکل که څرې ښه خبره ده د زده کړو په اړه مو څه ونه وایي څومره زده کړې دي کړې والله نن مې څونه زده کړل چې تڼي لکاڼو جنګ کړی خدای د خیر وکړي هره ورځ انسان زده کول کی او تعلیم علم دا نه ده چې د سیستم مونږ ته ویلي چې پنځه کلوی ته سبق ختم شو ته پوره شوې علم هو دریوب علم مونږ تاسې رومي څه رومي جلال الدین مو ته ډېر زمینه سره لرم او ډېرې د خبرو سره د فکر سره زه ډېر کوشش کوم چې د نه زده کړم ډېر علم سړی و هغې ټول پیغامونه خدای مینې وه وایي چې مونږ تاسې داسې یو که نه چې لکه یو سوسکه په دریوب کې که نه مونږ فکر کوو چې مونږ دریوب یو لیکن مونږ یو سوسکه نه یو په دریوب کې ته فکر او زه چې اوس افغانستان کې مې لږ وخت تېر کو اوس مې پښتو سبق کې چلن کړی دي او زه والا پوه شولم چې مونږ خو چا نه دي زده یې سره نه زده کوم دولسم د کاناډا کې لکه ولته دولسم یې لکه مو چې دې ته ووایي چې هغه هېڅ فایده نه کوي دا وطن کې بېله سبق ده بېله تعلیم ده اوس پښتو سبق کې مې چلن کړی دي سره مستري یم ډېر ښه او بله خبره دا چې ترنم کړه شي سندره بیا وروستی پوښتنې ته ځو یو چې د اکسین او کوږې ډېر ښه اکشن یې ورته کې کنټیک خوندم تاسې دارې درېږئ خو تاسې دارې ټنډې نه سئ دارې یا غدا ته چې که چا توپک دې نیولی دي خونده نه یا اکټونه کوي تاسې اکټونه کوي تاسې د چا که صبح نور کوس کسئ یا خبرې کوي
طرفداري کوي زه خپل د سیاسون اکثره بیا سیاسون خلک سره د سیاست ولا ډېری سومالي کې د وکیلونو سره چې دارېږم اکټونه کې وکیلونو سره سرګي خیس وکیلونو والله موږ وکیلون خدي دای کړل شي چې ډېر لږ وطن ته خدمات وکي اعمال وکي تاسو سره خپل راویات سره پارلمان موږ ته خلای عزت ورکوي موږ ته خو باید عزت ورکي زه وطن خزایم دای ته خو به شرم ده پارلمان ته کامیاب شي پارلمان وی ک بوچی پارلمان نه پارلمان it's parliament نه دا ارتش امکان لري او مون خوبونه باید دومره لوړ وي چې انسان ته وي فکر وکړي تلیوانای مو چې زوار افغانستان ترڅم وطن ترڅم متول خپل پلور تلیوانای خدای دې وکړي چې مو سفر دی تو سفر دی مو زونه سفر نه نور زونه ته جرأت پیدا شي ایمو دا غاده چې کسبوت امراشم زه غوړم ته همیشه مو پدایت وسوتای چې پتنګړی کې کې جرأت وکړو نه ممکن امکان مبارزه وکړه په مینه وکړه محبت وکړه کنه هغه د پارلمان وی بچی وی هر چی امکان لري او نه کله وخت خدای مې ربان د بچی سړی کې خزای کړی شي خو دا غدي ونه کړه سندره زه ولا کوم سندره زده ځای به وکا ولا د خبرونه رنگینه شي نه سندره خو زه وګاړم کوم نه یا د تنګي مست زدرونی چې نه کې جوړي دخمینه دوزده دا میزدادو چې هارون بچه سندره زدو چې توری جامې واچوه یاره توری جامې در سره خوند کوي دا مونږ دوزده ته لګوي د غاټه کې میزداد سندره مې دوزده هغه میزدادو یار می لاړو دی بلچا شو ای زړګیا لیونیا تا چا چاول چې مېن شه نرمه دوزده ته ته خولي وکای سر نه مو د خدای کس نامي دا غره کمه و الا به ثبوت خلک چې پتنګړه کې سندرو ته وکاله د مشوده ته موږ خلکو ته خدای نه خبر لیټه دای باشته باید وای نه د خو افتخار د توس دادی یومی دازاد چې شین راکټ په شوک کې پنځه دا بس دایم ته سی وسه دا ویرو کما از دیګر دای سره نه وکا شین راکټ په شوک کې پنځه دا ترانو چې داسې خولي وکا چې نه می دوس د خدای دی وځه ولی شرمېګم په دوس ورته ته کړی وز دا مې نه دوکنه هو ته مو سره شلان کړه غدا بل مساغه اکشن کې کنه کې چا کس زبو ټلیفون ته ونسام په ګاډه بسرو بوسو ګر تر شټنده بنانسته بخپله خوندې نه زه تو سپېګه د ولیکم دا ولې دلیل لري زه دی پیوم زه چې افغانستان تاګ نرمخته مو د ویب سټ جوړول ویب سټ shadywadi.com بیا دغه پوره مو خولي ګوللي خواندو مثبت عکسونه لټول احتیاط ته مو بچ کې ولیکل ګوګل کې چې افغان پیپل سمایلینګ مطلب ای خواندو عکسونه پیدا کېدل مو چې د خدای دی پوره دا سره خبره ده چې مونږ وطن کې ای خواندو عکسونه دومره کم دي چې کتل به یا بو ویني وي یا بو پیزي پرې وي یا بو داسې خفه شولم چې بل وطن به وکتل خواندو بو ورونه خویندې په ګاډه وو ای خوراکو عکسونه بو مو چې دا سره خبره ده مونږ دومره سوشل میډیا کې فعال ورونه لرو خویندې لرو دا سری خبره ده چې مونږ یې خواندو عکسونه نشته او چې نه بعد مو وي نه بعد چې زه به همیشه عکسو کې خوندم وایي چې سره کس نو بسم چې مو سره ونه خوندي ځکه چې دغه یو ډېر مهم پیغام ده نوې ښځه چې وي تر شټنه زوم ټنډ نیولې وي وروي د داسې نو سوچ که د پزوره کې نیولې دي پزوره کې نیوي کنه سړی بدیانه تر نسی چاله چیرته ده ورکته دی ګونه ته لور ده چې پزوره کې خشول نه چې خپل نوې ښځه سره مکی نوي چې سره کې نستر ډېر خوان دي په مینه محبت څو نه شرمېدم خو باید ونه شرمېږي په ښځه سره شرمېږي په دا وړ کې دا راکړه نه 50 د سپېږ زیګوي نور ښځه سره راکړه ښځه نشپېږ وکاسونه لګیاوي چې کښه الله کیک دي ته پریکو هغه دي دا غي جوس رویر کوي جوس رویر کوي خو خو به د پلاستیکي خط نه وغونه د سپینې د ورکه کې دار میکار وته سره کا څه وی اوس په دغه د مرز رغله د افغانستان ته کنه چې دغه هوټلو کې ورونی کې خط ملت پوغنی برته د کونته ورولګي چې د کسو کریار وړي ولا د خوشابه دلته وزارم په کریار نه کماکل جل کوي سپین بدرس خط پس خروګنه کېږي د غجرای کېږي اصلي شیون په کېږي کې اصلي خوانده پیسې بار ډېری وي اخد بیرته خرڅوای شي کرای خط څوک کوي خدای پلاستیکي چرمو بخملون استر چرمری بخملون خوان کی مو ته بخوله چرمو خط واکای ناشتا کتوری تور چرمو خط میرمون د پستونو از این کلی د چلوټ شو ا پروګرام چې جوړوي کومه ما په هوا هغه کې به تخیم چې کوم غوړي د بغاتو کو غبو کو بلا زدغه اکشن کو کنه
هر څه یو کسګي بو سره بو سره ودرې خپل اکسنوم هغه زدای نه- کای زه څنګه غوړم تو سیدا وکای چې تو سه همیشه په خندو کې کسو بسای تو شي څومره خوند دومره دښمن خټيږي ټنډي مانسای ټنډ نه به کړی ته پیدا کیږي خو زر مو زر یا وټه ټنډه دو نه ته خادو بعدن ته پاکي زکه ټنډ په جګړه تبریخي نه خو مو غدو ټنډه می سار می شال دا ټنډه می وټه نه د ډیر ترکیه ته سر نه جوړی توال ورشي ترکیه ته سر نه اخوان نه رکې ینه می سره کم زړه مړ شو یو وخت یې مونږ کلیولو ساري نشته خو بیا ترشل و دی غنم ترشل و مونږ ته وی چې د سار دې څه کړو وسه یا وختون دې څه کړل مې چې مول د کترا کې یقیني شکر کې دی وشو چې ترشل خلاص شي چې بیا چوام نه مې ته باوم سلام چې بخیوس څنګه وای چې سم امریکا ته وختون دې شو سار بیا نه چوام نه دلته رقم ستنی په د ترکیه کې ستنی په نه پرونه کې کنه ځکه چې دا ته حقیقت دلته ځوانون ډیر زمتو بس ډیر زړه چوي کنه او وش سرونه کال شي پرونه کې چې واسه لرای هیڅ مشکل نشته د خبرونه بو رنگینو کو جګ بشو دوړه خو شمجک بشو کزه تړنې په مخ کې دا خبره ونه کې آیا ویلی تړنې دا خبره دا تړنې د مړی پکړې دي ته خبر نه اوس بغوا کوکسینه به وکړو خورڅه چې خپل اکسن خپل بو خوند ټنډه مانسه خو کنه نو وټه ټنډه ده پاکي ټنډه دی وټه نه د سار نه لري ختون نه لري اوس ته غوي تکا دا اکشن وی تکا ساکشن کم خالي سودا اکسنو بس خالي سودا خو چاتو وی چې زه خو مقصد ته خوند اکسنو بس تخپل خوند کمر لګ جګه خوش باس اوس یو ته کوګای با مخ ولا کدا کې دومره تکرمونه نور زبونه خېندې خونده ټنډه دیني ټنډه دی باندې نه خوري دوړ دي خدای دې پکا لاګه خندلای شم خونده څه دې ته پیخرو او څه ویدا نه ولی والله چې بساله دي نه ویدا نشم خندلای نه درنه لیدونکو تاسو بزما د پتینګړی کې دغه د اکسون سټایل لیدلای وي د چو په پښتو کې په انګلیسي کې ته د خدای وي چې په ستال په پښتو کې لکه ستال په انګریزي کې په پښتو کې څه ویل کېږي پښتو کې څه دی له سمنا مو اوس خسر اسري شو کمرې لروغس رنگ مو په کړه چرکا چې رنگ مو په زما ګول کو کړه خبره مو ډون کړه دا رقم ته لګا خو د هیله د چې تاسو دغه عکس اکشن خوښ شوی وي او تاسو وکای داري دونه د خپل اکسونه وبسای کنه او خپلې خوشحالتیا وکای او مینه محبت وکای او دا وایي چې د خبرونه د خواخه شو کنه ولا ډیر خواندې وکړو خدای دې تر کامرونه نور پیدا کی چې موږ رقم خويندو ته عزت ورکوي تشویق کوي ما او ټول ورونو خويندو ته زه به داسې وایم چې هر تیشه چې زړه کې غوړی تاسو ته خدای درکوي هر نیت چې ونیسئ همت وکای جرأت وکای عمل وکای عمل سری وکای چې کوم ارمون موي یو ورور خور سره شریک کای ډیر بودی ته وایي چې لغلیشه یا غلشه لیوانای بنوي شرم ده بل بودی چې ولا امکان لري بل بودی ته وایي چې کدای شي بل بودی چې چرته زبا کومک د سره وکم مو ته باګاټه کی وشي بل بودی چې دا مو کړی تا کړای شي لیکن هر چې وکای هر چې کای همت وکای خپل مندونه لوس نه ور نه کوي او ای خلکو ته غوږ ونیسي چې عملاً خپل مندو کې روان دي اوس کا غوړی چې انجینر شي انجینر نه زده کوي که غوړی ډاکټر شي ډاکټر نه زده کوي بې تعلیمه انسان ته تعلیم نه څه نشي اله چې خپل نه ویلي دلی کتلی اته ته خبر نشي کړه دی په خاطر نه چې بد خلک دي خپل نه دلی دلی ایته بوچایلی چې ته ماکا ابه ته او ارمندونه خپل خیالونه خیال ارمندونه خبونه تو ورزونه دي د دنیا هر کوم چې ما بواش دا حقیقت ته او بل زه تاسو سره ډیره مینه لرم مونږ ډیر ګرونی والله تانی ګرونی ګولا تاسو ټولو نه خاندې زړه مې یادنی بدیږي کله کله می کار عادي ترسي لیکن زه تاسو ته خوشاله او تاسو نظر ډیر شکریا ادا کوم د 15 میاشتې مو ډیر صبر زده کو حوصله پیدا شو ایتو سیلوسا لیکن اوس که خدای کی خدای د دمیاش موږ سي بختوره کی او خلی نن ورځي خوشحالتي ورځ نه ده هر ورځ خوشحالتي ورځ ده خدای د وکي تاسو هر ورځ په خوشحالتي تیر کړئ په مینه تیر کړئ په محبت تیر کړئ په عزت تیر کړئ زه چې تو ته وایم چې مو بخلې د مو بخي د شد ول چې ندی بخم دوی ورځې بعد فکر وکي تکړه بواوي
کاس نن- قینه ده زړه نه لري نن یې د وریځو تلیفونونه جغ کوي که چا سره ما که جنګ کړی وي ته زنګ وایې وي ته چې مو بخلی مینه دې سره کم دوستي دې سره کم او شکر ته حجرې ته مړی دې ته کم ته اصلي بارې ته اصلي صوب ته وګټلو اصلي غیرت تو په ځای کړلو او که دا رقم مونږ تاسې په کلو کې وکړو بدۍ مو وړي په مینه وړي مونږ به خدای به مونږ نه برکات شي ځکه چې شکرګزار ژوند شو بیا چې برکات شي مونږ به خپله مینځکه خپله خدای مونږ ته شنې کړي او مونږ به خپل ژوند مونږ وطن پښتون ډېر مهربان ده ډېر مینه لري ډېر زړسون ده کاس ته دومره واک ما ورکړه چې تاسې د خپل شخصیت یې کړي نور خوشحال اوسئ کامیاب اوسئ مینه محبت کې اوسئ مو ویډیوونه کسه شیر کړئ او که خدای کې نه کوله وخت ده خدای مهربان ده دا وطن کې به یوه ښځه بچي کې که زه هم که بله خور وي که دا رقم مونږ خویندې روبوسو مور په کور کې بچه ودو ښځه په کور کې بچه ودو او بچي ته باید مونږ خویندې مخته کړو او په دا رقم به مونږ تاسې خوشحال وکړه څرې خدای په امان خدای په امان د ژمن تلویزیون درنو لیدونکو هیله ده د خپرونه مو د دې په خاطر لږه جالبه کړه خبرو کې آزاد لاړو چې غمونه ډیر دي خوښۍ کمې دي په افغانانو وخت نه وخته ډېر کم وخت داسې وي چې په دوی خوښۍ راځي اکثره وخت که میډیا ته کې به وي که خبرونه ګوري که نورې خبرې ګوري د غای کی کاسته کی کاسته کی غم خبرونه دي او ما په تینګړي کې د دې په خاطر خبرونه پښتنې لګي آزاد وکړي چې تاسو خوښ شئ خوشاله شئ هغه د پښتو هغه بد دودونه مو لګ د تنزیه په برخه خلکو ته تشریح کوي چې دا ښه دي او بد دي د ژمن تلویزیون ټول پروګرامونه نور هم جالب دي تنزیه برخې هم لرو کنسرتونه هم لرو نور شخصیتونه د تینګړي کې په رقم زموږ سره شته دي د هغې سره د ژوند او پند د دوی د مبارزې په اړه چې په څومره خوارۍ سره دوی ځان ایستلی ده مبارزه یې کړې ده او نن دلته زموږ سره میلمانه دي او د خلکو په خدمت کې دي بله خبره د خپلو سرتیرو سره ډېره زیاته مینه وکړئ او د هغې سره ښه سلوک وکړئ په موټرو کې په لارو کې د سختۍ نه کار مه اخلئ رش ډېر دی او هغه ځایونو ته لاړ شئ چې ستاسو په پلان کې دي د خپل ځان ډېر ډېر خیال وساتئ ما سلیمان ژوندي رشید ولی الله شهید د وتل محترمه په تینګړي ککۍ ته اجازه راکئ ښه وخت او ښه شېبې اختر مو یو ځل بیا مبارک شه ښه اختر خدای په امان خدای په امان